څومره ګناهونه به وکړي، کم وخت پورې به وکړي، آیا په دې ګناه کې به زه ته خوند حاصلو؟ ما او تا به دې ته ګورو چېرې په دې کې موږ ته خوند دی؟ تا ته پته شته د دې خوندونو نه وروستو یو غم او یو پریشاني هم دې ګناه سره لیکلی شوي، مصیبتونه هم رب العالمین د دې ګناه سره لیکلي، غمونه هم رب العالمین د دې ګناه سره لیکلي، پریشانیان هم رب العالمین د دغه ګناهونو سره لیکلي. بیا به دنیا کې هم پریشانه، اخرت خو اسنم د پریشانې زندگی ده، الته خو به اسنم پریشانه، خو دې دنیا کې به ته 2 منټه خوشاله یې د دې ګناه په ټیم کې، او د هغې نه وروسته همیشه زندگی به د خفګان شي. تا ته په دې ګناه کې څه فایده میلاو شوله؟ ته پوهېږې چې په دې ګناه باندې ته څوک خفه کې؟ تا د کم ذات خفګان پسې راغستې ده؟ تا څومره لوی ذات خفه کو؟ هغه ذات رب العالمین په دې باندې خفه کېږي چې موږ وایي الله اکبر، الله لوی دی، چې د هغه نه څوک لوی نشته، هغه ذات موږ خفه کو. دې وجې نه دا ګناهونو ټغر نور راټول کا، ګناهونه نور مه کوئ، ګناهونو کې سکون نشته دی، ګناهونو باندې موږ نه الله خفه کېږي. ګناه چې کله انسان کې د نه ملائک لري تختیا، د رحمت ملائک د نه نفرت کوي. ګناه چې کله کې د هغې بد اثار تعالی رب العالمین په خپل نفس او په خپل کور کې درکوي. یو عالم وی کله چې زه ګناه وکم مال د هغې هغه ګناه آثارو پته سمدستي لګي، ځکه چې هغه زما په اهل کې رب العالمین او زما په سورلۍ کې ماته ښایي. ول زه چې کله خپل سورلۍ له راشم سورلي ماته نه ودرېږي، زه چې کله خپل اهل سره خبرې کوم او بچو سره خبرې کوم بچي زما خبره نه مني، ماته پته ولګي چې ما رب العالمین ناراضه کړی دی. الله رب العزت زما د ګناه اثر مال زما په سورلۍ او زما په بچو کې